د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس وفات شو. په سلامونه مو هرکلی کوم. تان د متحده عربي اماراتو د مشر شیخ خلیفه بن زاید النهیان د جمعې په ورځ د 83 کلونو په عمر وفات شو. د متحده عربي اماراتو د رسمي خبري اژانس وام د راپور پر مخ نوموړی دغه هیواد دوهم رئیس یا دولت مشر و. د دولت مشر د وزارت پر اساس سر له جمعې به په دغه هیواد کې د 40 ورځو لپاره د ویر په توګه د دغه هیواد بیرغ نیمه ځوړند وي. دا بیرغ که په دغه هیواد کې دننه او که دغه هیواد په قونسلګرۍ او سفارتونو کې وي. د شیخ خلیفه بن زاید النهیان د مړینې په خاطر د وزارتونو شمول ټولې دولتي ادارې، سیمه ییزې ادارې، موسسې، سوداګري سکتورونه د 3 ورځو لپاره به پر مخ تړلي وي.